د مېرمنې شرمګاه ته یخې اوبه ورکړئ او د لومړي په شان یې تنګ او خوندور کوس برابر کړئ. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وکتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوري نشان ووهئ. مننه. څنګه کولی شو چې د مېرمنې شرمګاه د یخو اوبو سره تنګه کړو؟ د مېرمنې هغه شرمګاه چې په ډېر کوروالي کولو سره یې د مېرمنې شرمګاه څخه سم دانه جوړه کړې وي، او هغه مېرمنې چې ډېر اولاد یې راوړی وي، نو د مېرمنې د شرمګاه څخه سم ټونل جوړ شوی وي. نو صرف یوازې اوبو سره څنګه کولی شو هر ټیم د مېرمنې شرمګاه تنګ کړو؟ که یو څوک وغواړي چې د مېرمنې شرمګاه یې ډېره ازاده وي او تنګ کوروالی وکړي او خوندور کوروالی وکړي، نو کولی شي نیم ساعت یا یو ساعت مخکې د مېرمنې شرمګاه په یخو اوبو سره ووینځي. د یخو اوبو خاصیت دا دی چې کله یو مېرمنې شرمګاه په یخو اوبو سره ومینځل شي، نو په دې کې تنګونه راځي او تنګېږي، یعنې غوښه سره رايوځای کېږي او ګونجېږي. نو کولی شي چې کله تاسو کوروالی کوئ، د کوروالی نه مخکې کولی شي دغه اسانه چې ډېره پرېمانه طریقه ده، د کوروالی نه مخکې کولی شي چې د مېرمنې شرمګاه په یخو اوبو سره څو ځلې ومینځئ او بیا د بېګا شپې لپاره یې سمه تنګه کړئ. د مېرمنې شرمګاه به دومره تنګه شي چې تاسو به پخپله هم حیران پاتې شئ. په ډېر کوروالي کولو سره هم د مېرمنې شرمګاه تنګېږي. که یو څوک وغواړي چې ډېر کوروالي هم وکړي او د مېرمنې شرمګاه یې هم تنګ ازاده نه شي او تنګه پاتې شي، نو کولی شي د کوروالي نه وروسته هم په یخو اوبو سره لامبل او د مېرمنې شرمګاه په یخو اوبو سره وینځل د دې لامل کېږي چې د مېرمنې شرمګاه تنګه پاتې شي. نو هر څوک چې غواړي چې دغه دوايانې استعمال کړي، نو د دواو نه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله کوروالی کوئ، د کوروالی نه یو ساعت یا نیم ساعت مخکې د مېرمنې شرمګاه څو ځلې په یخو اوبو سره ووینځئ تر څو د مېرمنې شرمګاه تنګه شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. د هغو ملګرو څخه مې هیله ده چې بد کمنټ کوي، نو هېڅ کمنټ مه کوئ. نو هیله کوم هم بیا هم وایم، که زموږ ویډیو څخه تاسو ناراضه یاستئ، نو زموږ ویډیو کتلو ته لایق نه یاستئ، نو نشئ کولی زموږ ویډیو وګورئ. هغه خلک چې وګوري چې ضرورت لري. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.